د سکون رادیو درنو لیدونکو او ګرانو اوریدونکو سلامونه پر تاسو. هیله د ټول روغ او جوړ اوسئ. درنو لیدونکو د ډاکټر خبرونه همدمهال تاسو ویني او ګورئ چې په دې خبرونه کې همیشه موږ روغتیایي موضوعات د روغتیا پالانو سره څېړو او په نننۍ خبرونه کې مو هم د ماشوم لپاره د مور د شیدو د ورکولو ګټو زیانونو او د چې ماشوم ته د مور شیدې څومره اړینې دي او څومره ارزښت لري پر همدې موضوع باندې غږیږو. د خبرونې کوربه زه وسیع یم. هیله ده چې تاسو هم تر وروستیو راسره مل اوسیږئ. د همدې موضوع د څېړلو لپاره په هلمند کښې د پوهنتون استاد او همداراز د داخله ناروغیو د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالعزیز ساقی راسره میلمه دي او همدا موضوع به راسره څېړي. ډاکټر صاحب لومړی ستړي مسئ ښه راځئ خپرونې ته. خیر اوسئ. مننه. سلامونه تاسو ته او د سکون راډیو ټولو اورېدونکو لیدونکو ته په دې هیله چې د جمعې سهار مو په خیر پیل کړی وي. ډېر زیاته مننه. ډاکټر صاحب ولې د مور شیدې د ماشوم لپاره ډېرې اړینې بلل شوي او ولې پر دې باندې ډېر فوکس دی چې باید دا شیدې ورته ورکول شي؟ ځکه د مور شیدې چې دي نسبتا نورو شیدو ته مثلا حیواني شیدې یا وچو شیدو ته په دوی کې زیات مواد موجود دي چې هغه په هغو شیدو کې نشته دي. مختلف امینو اسیدونه منرالونه هغه په دوی کې شته، په هغو کې نشته. د مور شیدې چې دي د ماشوم د ودې لپاره تر ټولو مهمه شیدې دي. د دوی لپاره مختلف په دې شیدو کې مختلف منرالونه شته دي، هورمونونه شته دي، انزایمونه شته دي، مختلف انټي باډیان شته دي. یعنی هغه مواد شته چې د یوې خوا د ماشوم د ودې سبب کیږي، د بلې خوا ماشوم د مختلفو ناروغیو څخه ساتي. هغه خاصتاً چې موږ وایو لکه د تنفسي سیستم ناروغي په عام ډول سره، سینه بغل، د هضمي سیستم ناروغي د لکه اسهالات او د دې څخه علاوه په راتلونکي کې د ماشوم د قلبي ناروغي، تنفسي ناروغي، د نفس تنګي او یا علاوه له دې څخه نورې مختلفې ناروغۍ چې دي د هغو څخه د ماشوم د ساتنې سبب کیږي. د مور شیدې چې ورکوي ماشوم ته په کافي اندازه باندې تر 6 میاشتو پورې، خاصتا د هغو میندو ماشومان بچي هغه به ډېر سالمه وي. که عصبي سیستم دی، که د عضویت نور سیستمونه دي، د ټولو سیستمونو دپاره لازم مواد پکښې موجود دي. نو ځکه دا ډېرې مهمې دي د دوی دپاره. بلې د چې ارزښت یې دومره ډېر دی، بیا ولې په ځینې کورنیو کښې ځینې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو ته زړه نه ښه کوي؟ بس دلته صرف یوه خبره شته ده چې ځینې میندې وایي چې دا زموږ کاسمیټیک یا زموږ زیبایي یا ښایست ته تاوان کوي. علاوه له دې څخه بله کومه هېڅ خبره نشته. هر مور کولی شي چې خپل ماشوم ته حد اقل 2 کاله ښه پوره خپل شیدې ورکړي، هېڅ تاوان نه ورته کوي، ټولې شیدې د خپل ماشوم ته ورکوي. بله. او ځینې میندې بیا کله چې ماشوم د شیدې ورکوي هغه د ماشوم پوزیشن ته پام نه کوي، هغه حالت ته چې په څنګه ډول سره وکولی شي ماشوم ته شیدې ورته ورکړي. او د شیدو ورکولو په وخت کې څو ټکي ډېر مهم دي. ماشوم باید داسې ونیسي چې د خپل لاس د ماشوم تر ملا لاندې داسې په یوه پلان کې ونیسي منظم. داسې نه چې د ماشوم پښې یې زړېږي یا سر داسې زړېږي په یو رقم نه یو رقم، یا مثلا ماشوم پروت دی ورته شیدې ورکوي. دا ټوله خراب حالات دي. ماشوم باید منظم وي په یوه پلان کې. د ماشوم ټول بدن باید د مور نس طرف ته متوجه داسي. د ماشوم نس باید د مور د نس سره په تماس کې. د ماشوم خوله باید مکمل خلاصه د شیدو خوړلو په وخت کې، تر څو دغه سینو دغه سرونه یا د تې سرونه چې دي دا په مکمل ډول د ماشوم په خوله کې. او د دې څخه علاوه د ماشوم د لاندنۍ شونډه باید د ښکته خواته وي. زیاتره وخت دا د ننه خواته دوی تغذیه سمه نشي کولی. د ماشوم باید په داسې شکل سره پروت وي چې د ماشوم زنه د مور د نس سره په تماس کې، او مور باید خاصه شیدو ورکولو په وخت کې خپل ماشوم ته متوجه. نو دغه ټوله د دې سبب کېږي چې ماشوم په ښه ډول سره شیدې وخوري، ماشوم به ښه تغذیه شي، د مور د سینو د زخمونو څخه به مخنیوی وشي. او کله چې مور د شیدو ورکولو په وخت خپل ماشوم ته خاص ګوري، په دغه وخت کې ځینې سیالي دماغ ته انتقالیږي، هلته ځینې نور مواد جوړیږي، هغه د دې سبب کېږي چې شیدې دې زیاتې کړي. نو کله چې شیدې زیاتې شولې ماشوم په ښه ډول سره تغذیه شي. دا نقطې ډېرې مهمې دي چې دوی باید ماشوم په داسې یو پلان ورته جوړ کړي چې منظم ده پروتي او شیدې ښه سمې وخوري. بله. او ډاکټر صاحب د مور غذایي رژیم د ماشوم لپاره پر شیدو باندې څومره مثبت رول لوبولی شي؟ بله ډېر رول لري. په عمومي ډول باندې خو باید موږ وایو چې ټولې میندې باید یو خو ښه غذا وخوري، لکه وریجې د شیدو د ډیروالي کې ډېر رول لري. په تر ډېره حده پورې چې موږ تجربه یې دا معلوم شوي چې میندې راځي چې موږ ورته ویلي دي بېنډۍ دي، شوروا ده،
دا زیات د دې سبب کېږي چې د ماشوم لپاره شیدې زیاتې کړي. د مور شیدې زیاتېږي ماشوم به ښه تغذیه شي او مور باید تر ډېره حده پورې باید کوشش وکړي چې تشویش ونه کړي. تشویشونه د شیدو د کموالي سبب کېږي. په ډېرو کورنیو کې دا خبرې عامې دي خو تشویش څخه باید خودداري وشي. او د ورځې په جریان کې یو ماشوم باید څو ځلې شیدو کولو ته ورکول شي، مثلا چې شیدې واخلي د مور له وجود څخه او هر ځلې ماشوم باید څو دقیقې وخت ونیسي د شیدو وخت شیدې نه وي زیږېدلي ماشومان دوی باید کم از کم 10 دقیقې د ورځې شیدې وخوري. که نه یې حد اقل لري یو اولنۍ برخه ده بله اخري برخه ده. اولنۍ برخه هغه برخه ده چې هغه خاص هغه شیدې دي چې د ماشوم تنده راپاکوي. مغذي مواد پکې موجود دي خو مقدار یې ډېر کم دی. خو دا وروستۍ شیدې چې دي هغه ډېرې مفیدې دي. هغه شیدې دي چې د ماشوم لپاره خاص د تغذیه اهمیت لري. ټول مغذي مواد پکې موجود دي. نو ځکه مور باید کوشش وکړي چې د 15 دقیقو څخه تر نیم ساعت په جریان کې د خپل شیدې ماشوم ته ورکړي او ته مکمل خالي کړي. ډېر اهمیت. او که چیرې بیا د مور شیدې کمې اوسېږي یا موجود نه اوسېږي بیا ځینې کورنۍ کې پوډري شیدې ورته ورکول کېږي یا حیواني شیدې ورکول کېږي. اول خو دا چې پوډري شیدې ورته ډېر مؤثرې دي که حیواني؟ پوډري شیدو څخه حیواني شیدې ښه دي. یو خو باید کوشش وشي لکه مخکې مو چې یادونه وکړه تغذیه مور ته سمه کړي شیدې زیاتوي. تشویشونه ونه کړي شیدې زیاتېږي. خو خیر که هغه هم نه وي نو کله چې دوی شیدې ورکوي وچې شیدې دې نه ورکوي. ورته کوشش دې وکړي چې بیا حیواني شیدې دې ورکړي. هغه ماشومان چې عمرونه تر 1 کال راکم دي هغوی ته دوی باید خاص کوشش وکړي د بزې شیدې ورکړي. که تر 1 کال اضافه و بیا د غوا شیدې دې ورته ورکړي مشکل نشته. او یا که غوا او بزه څوک نه لري هغوی مثلا حیوانات نه لري دوی د بوتلي شیدې ورته اخلي. په بوتلي شیدو کې نو بیا دوی کوشش وکړي کیلویي دې نه استعمالوي. د بوتلي شیدې چې د هغو هر څه معلوم دي هغه باید ورکړي. هغه بیا په 3 نمبرو باندې دي. اول نمبر، دوهم او دریم نمبر دی. اول نمبر یې هغه شیدې دي چې دغه ماشومان چې عمر یې تر 6 میاشتې څخه کم دوی ته ورکول کېږي. دوم یې هغه دی چې تر 1 کلنۍ پورې، دریم تر 1 کلنۍ وروسته ورکول کېږي. خو بیا هم کوشش باید وکړي هر مور باید دا کوشش وکړي چې خپل د شیدو څخه استفاده وکړي. هم ماشوم ته دا ګټې لري هم میندو ته ګټې لري، دواړو ته ګټې لري. داسې چې یوازې ماشوم ته مور ته ټولنې ته ټولو ته ګټې کوي. کوشش دې وکړي چې خپل شیدې څخه استفاده وکړي. بله ډېره مننه. او ماشومانو ته اضافي غذا اضافي خواړه چې ورکول کېږي له څو میاشتنۍ وروسته باید دغه پروسه راپیل شي؟ معمولا تر 6 میاشتنۍ وروسته. د 6 میاشتو څخه وروسته موږ ماشوم ته اضافي خواړه ورکوو. تر 6 میاشتو مخکې استثنایی حالات شته چې په 4 میاشتنۍ کې موږ ورته شروع کوو. که نه په عام ډول باندې تر 6 میاشتو وروسته موږ دوی تشویش کوو اضافي خواړه شروع کوو. اضافي خواړه چې شروع کوو هغه هم باید داسې چې نرم خواړه ورته شروع کوو په اول وار او کم ورته شروع کوو. په تدریجي ډول باندې دا خواړه ورته چیش کوو اضافي کوو. داسې د عمر مطابق خواړه ورته اضافه کوو. بیا بله ډېره مننه. په وروستیو کې ډاکټر صاحب هغه کورنۍ خاص نه هغه میندو ته چې هغه ماشومانو ته د شیدو ورکولو لپاره زړه نه ښه کوي یا ماشوم د شیدې نو په کافي اندازه سره نه ورکوي، پیغام به دې څه اوسي؟ خو کوشش باید دوی دا وکړي چې دوی خپل شیدې مکملې ورکړي. زیاتره میندې لکه مخکې مو چې یادونه وکړه دوی دې صبرې چې زموږ زیبایي ته تاوان کوي، هېڅ تاوان نه ورته رسوي. دوی د خپل شیدې حد اقل 2 کاله مکمل د ماشوم ته شیدې ورکړي ورته او شیدې هم باید په پوره ډول باندې ورکړي. 15 دقیقې یا 10 دقیقې ورکړي. هم ماشوم ته ګټه هم مور ته ګټه چې مور د مختلفو سرطاني ناروغیو څخه ژغوري، د مختلفو ناروغیو څخه ژغوري. نو ځکه دوی باید کوشش وکړي تر ډېره حده پورې چې تر 2 کلنۍ پورې حد اقل خپل شیدې ورکړي ماشوم ته تر څو ماشوم یې سالم واوسي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. کور مو سلامت اوسئ. درنو لیدونکو د ډاکټر خپرونه تاسو له سکون راډیو څخه واورېدل او ومولیدل. هیله ده چې د ماشوم د شیدو په تړاو باندې چې کوم معلومات ډاکټر صاحب تاسو سره مطرح کړي او شریک کړي هیله ده چې تاسو معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او هغه مهمې نکتې چې په موضوع کښې یادولې سوي هیله ده چې تاسو هغه ټول یادداشت کړي وي او په ورځني ژوند کښې عملي هم کړي. روانه خپرونه پای ته ورسېدل. تر بلې خپرونې ما وسې ته هم اجازه راکړئ. ښه وختونه.